په ګلپاڼې باندې هم ډزې شوي دي او داسې ویل کېږي چې هغه خوږ شوې ده یا زخمي شوې ده. ګلپاڼه چې د پښتو یو ډېره مشهوره سندرغاړې ده، د هغې باره کې تازه ترین اپډیټ تاسو ته درکوم چې د هغې په کور باندې یو کس وراوښتی دی، د هغې کور ته په زبردستۍ باندې ورداخل شوی دی او د دغه کوشش یې کولو چې ګلپاڼې سره ملاقات وکړي یا ګلپاڼې سره خبرې وکړي یا د ګلپاڼې نه اتوګراف واخلي، ځکه چې په زوره باندې په زبردستۍ باندې د دې کور ته وراوښتی و چې د هغې نه پس بیا دغه کس چې کوم دی د ده نوم عبدالله ښودل کېږي او دغه د پولیسو لخوا ګرفتار شوی دی او دغه په ډیفنس کالونۍ کې په پېښور کې د ګلپاڼې د کور مخې ته به ویل کېږي چې دا عموما دغلته ناست د ګلپاڼې انتظار به یې کولو. نو اوس په سوشل میډیا باندې دا خبر ډېر زیات چلیږي چې په ګلپاڼې باندې ډزې کړي دي، ګلپاڼه زخمي ده یا ګلپاڼه خوږ شوې ده. دوستانو واقعه داسې وه چې تېره ورځ د ګلپاڼې کور ته یو کس وراوښتی و چې د دغه کس نوم عبدالله و او دغه کس چې دی بیا پولیسو په موقع باندې نیولی هم دی او د کوشش کولو چې ګلپاڼې سره ملاقات وکړي، دا د ګلپاڼې مینوالو. نو په دې وجه باندې ګلپاڼه چې وه د دې نه ډېره زیاته یېرېدلې وه، ځکه چې د دې نه وړاندې هم په اداکارانو یا په سندرغاړو باندې ډزې شوي دي، څوک د هغوی کور ته وراوښتي وي یا چا څارلي وو، هر څه چې وو، خو مختلف قسم واقعاتو کې ډزې په خپلو دغه مینوالو پرې کړي دي، ځکه چې هغوی سره ملاقات نه کوي یا بل څه وجې وي. نو داسې ویل کېږي چې دغه عبدالله نومې کس څو ځل مخکې هم د ده کور ته د داخلېدو کوشش کړی دی او اوس ګلپاڼې د دې په خلاف رپورټ درج کړی دی چې دغه کس چې کوم دی عبدالله دا زما کور ته په زبردستۍ راوړي. نو مقدمه د دغه هلک خلاف درج شوې ده، خو ګلپاڼه پکې زخمي نه ده، ګلپاڼه بالکل ټیک ټاک د روغه رمټه ده او خو ګلپاڼې د دغه خپل مینوال په خلاف رپورټ درج کړی دی چې دې ته یعنې ګلپاڼې ته د مرګ دمکیانې هم ورکړي دي. نو پولیس د دغه مجرم خلاف مقدمه درج کړله او په 506 یعنې 506 او 452 دفعاتو کې دغه مجرم چې کوم دی دا شامل کړی دی او دغه قانون د لارې به دته سخته سزا ورکول کېږي. د ګلپاڼې باره کې تازه ترین اپډیټو چې تاسو سره مو شریک کړل، ډېره مننه چې د ویډیو تر اخره راسره پاتې